مسلمان د پاره دا میاش ډیره د سعادت برکت او د خوشاله ده. د دنیا عام زمونږ د خلقو دا یو فطری تقاضا وي چې په کومه میاش کې انسان پیدا شوي هغه میاش راشي نو دی خوشاله یو په خپل پیدایش سالګرو خوشحالي کوي. که د چاوس کیږي که نه کیږي خو چې ورته یاد شي چې په دې ورځ زه پروس کال پیدا وم بل مخکې پیدا وم دې میاش کې او دا زما 10 کالو شو 15 شو 20 شو 40 شو نو اسی فطری طور انسان په خپل زړه کې خوشحالي محسوسوي. د دوالو جهان مبارک سردار چې د جهان د پاره یو لوی رڼا ده او زمونږ استاد عظیم محسن دی او د الله عظیم القدر او عظیم المرتبت پیغمبر دی. د ربیع الاول په دې میاش کې غي دنیا ته تشریف راوړی دی. مسلمان لپکار دی چې د حضور پاک دنیا ته پراتلو د خپل خوشاله اظهار وکړي. زمارو عموما مسلمانان رونه په دې میاش کې جلسې کوي پروګرامونه کوي او د نعتخوانه او د وعظ او د نصیحت مجالس جوړي. نیت د مسلمان کداوی چې د نبی علیہ السلام مبارک سیرت ته بیان شي او خلق دی ووري. نیت د مسلمان کداوی چې د حضور پاک د حالاتو او د سیرت او د تاریخ نه خلق خبر شي. نیت د مسلمان کداوی چې د خپل خپل پیغمبر د حالاتو او د هغې د خپل شان ذکر خلقو توشي او د خلقو د حضور پاک سره مینه محبت نورم زیات شي. نیت د مسلمان کداوی چې زه د خپل پیغمبر په دې راتلو د خوشاله اظهار وکم چې الله خوشاله شي. او نیت د مسلمان کداوی چې د نبی علیہ السلام متعلق یو خیرات وکم چې د هغې ثواب هغې ته ورسي. زمارونو کدا نیت د مسلمانی لکه انشاءالله د دې مرګرو زمون هم دغه نیت دی نو د عبادت دی او که نه تاسو نه تپوس کوم د الله خوشحالول عبادت دی. د حضور پاک حالات بیانول د عبادت دی. د حضور پاک سره د مینې او د محبت یو مجلس جوړول د عبادت دی. د نبی علیہ السلام صفت کول د عبادت دی الله کړی دی. او د حضور پاک مبارک پراتلو د خوشاله اظهار کول د عبادت دی. او بیا که څوک صدقو کی او خیراتو کی او د هغې ثواب د دواړو جهانو سردار ته د هغه بیبیانو ته د هغې صحابو مبارکو ته وبخي د دې نه لوی عبادت بل کم دی. نو زمونږ او ستاسو دا ناستا دا خالص د عبادت په نیت تا او یو عظیم عبادت کې ناست یو. پروردگار دې زمونږ او ستاسو د عبادت په خپل دربار کې قبول کړي.